سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول وروغ جوړ یې. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره د نغمې چې یو افغان سندرغاړې ده د هغې د ژوند په اړه بیلابیل معلومات شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ. او که زموږ چینل خان کلیک مو نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې په آینده کې له هر قسم معلوماتو نه خبر وساتل شئ. دوستانو د نغمې د نوم سره به څوک اشنا نه وي. په پښتونخوا، افغانستان او په ټوله دنیا کې چې پښتانه اوسېږي هر څوک یې پیژني. نغمه د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږېدلې ده. لومړنۍ زده کړې هم په کندهار کې کړې دي او د هغې نه وروسته یې په کابل رابعه بلخي ښوونځي کې درس ویلی دی. نغمه چې د خپل خوږ غږ له امله په کم عمرۍ کې په افغانستان کې ډیره زیاته مشهوره شوې وه او د غږ سره سره یې ښایست هم درلودو. نو په 1480 هجري کال کې له منګل سره واده وکړو او د هغه نه 2 لورګانې او 2 زامن پیدا شول. د زامنو نومونه یې خیبر او انور دي او د لورګانو نومونه یې مدینه او لیمه دي. د منګل او نغمې یوه لور په شفیق مرید باندې واده ده او یوه لور په بل هلک باندې واده ده. شفیق مرید هم د لغمان اوسیدونکی دی چې اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي او د سندرو او د فن په دنیا کې یو ډیر لوی نوم لري. نغمې او منګل تر ډیره یو بل سره ښه ژوند تیر کو، خو بیا هم دې ژوند یې ډیر دوام ونه مومو او په 2004 کال کې د نغمې او منګل په منځ کې طلاق وشو او یو د بل نه د ژوند لارې جدا کړې. منګل هم اوس مهال په امریکا کې اوسېږي او نغمه هم په امریکا کې اوسېږي. منګل لا تر اوسه واده نه دی کړی او هر وخت په مرکو کې دا خبره کوي چې هغه د یوې بلې ښځې په لټه کې دی چې ځان لپاره د ژوند ملګری پیدا کړي. خو نغمې بیا تر ډیره انتظار ونه کړی شو او د خپل ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکو چې هغه د پخواني جهادي قومندان مولوي محمد نبي زوی دی. هغه سره یې واده وکړو. هغه هم په امریکا کې له نغمې سره یو ځای اوسېږي. نغمې په خپلو خبرو کې وویل چې زه د خپل نوي خاوند سره ډیره زیاته خوشحاله یم، خو د منګل سره مې ژوند یو ځای ښه نه و او هر وخت به مو په کور کې ستونزې او لانجې جوړېدلې، وهل ټکول به و. نو نه مو غوښتل چې دا ژوند همدغسې په جګرخونۍ په مخ بوځو. خو بله اړخ ته بیا منګل وویل چې زه د نغمې لپاره د ډیر څه نه تیر شوی یم، خو ما د هغې زړه نه دی خفه کړی او ما هغې ته اختیار ورکړی چې ته څه کول غواړې ویې که، ځکه چې هغه یوه ښځه ده او زه نه غواړم چې د چا زړه ازار کړم. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې نغمې تل د ښځو لپاره غږ پورته کړی دی او دا د هغې یو ډیر ښه کار دی. منګل شعرونه هم لیکي او اوس مهال په یو مرکه کې ویلي دي چې ډیر زر به د هغه د شعرونو یو کتاب چاپ شي چې ډیر زر به د مینوالو په لاسونو کې وي. منګل هم د لغمان اوسیدونکی دی او یو وخت د منګل او نغمې جوړه ډیره مشهوره وه. دوی دواړو په پښتو ژبه هم سندرې ویلي دي او په دري ژبه هم سندرې ویلي دي. دوی دواړه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي، خو کله کله افغانستان ته هم راځي او په مختلفو کنسرټونو کې برخه اخلي. رسنیو سره انټرویوانې هم کوي، خو نه غواړي چې په افغانستان کې د تل لپاره واوسېږي، ځکه چې نغمې په خپله یو مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې امن او صلح نشته، نو انسان نشي کولی چې دلته په ډاډه زړه واوسېږي. قدرمنو دوستانو، دا و د نغمې او منګل په اړه معلومات چې تاسو ته مو درکړل. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ. له نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې معلوماتي او ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو او تاسو له حالاتو نه خبر وساتو. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.